د تیمم طریقه تیمم څه وخت انسان والی سي د تیمم ترتیب سره کم دی او څو شرایط دي څو فرایض دي دې باره کې نن به تاسو ته ویډیو جوړه کړم ځکه ډېرو خلکو دا ویلي وو چې مولوي صاحب تیمم په باره کې ویډیو جوړه کړه نو دا ویډیو تاسو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړي په تیمم کې اولنی شی چې دی فرض شی چې دی هغه نیت دی نیت د تیمم چې دی هغه فرض دی چې کله مثلا ته د لمانځه دپاره تیمم کوې نیت کوم د طهارت د تیمم په ذریعه سره د پلانکي لمانځه دپاره یا د قرآن مجید تلاوت دپاره چې د هر څه دپاره ته تیمم کوې دغه نیت فرض دی د هغه ما بعده تیمم چې دی هغه به انسان په خاوره کې دواړه لاسونه داسې دواړه وهي دواړه لاسونه به داسې په خاوره کې وهي او بیا به داسې سره وڅنډي چې دا خاورې جنیله سي او بیا دې دغه لاسونه دې پر مخ باندې داسې راتېر کړي لکه یو انسان چې اودس کوي لکه څنګه چې پر دې مخ په ټوله مخ باندې اوبه تویوي دغسې د تیمم په وخت کې په اول ضرب یعنی یو ضرب لاسونه په مځکه کې ووهل په خاورو کې او پاکه خاوره به وي پاکه خاوره به یا په ډبره باندې هم صحیح دی په پاکه خاوره باندې هم صحیح دی نو اول چې دی په دې ټوله مخ باندې لاسونه راتېر کړي او دا مخ دې پوره په دې کې راونیسي دا هغه یو بیا دې بل ور بیا لاسونه په مځکه کې داسې ووهي لاسونه دې سره وڅنډي او دغه بعد چې دی دغه سم لاس دغه درې ګوتې نه دي دغه درې ګوتې داسې دی دې وکړي سنګلې پورې او بیا چې دی دی دې مکمل طور پر چې دی دغه لاسونه دي دغسې مسح کړي دا د تیمم طریقه وسو لکه څنګه چې په اوداسه کې انسان لیسې مینځي لاسونه مینځي په تیمم کې به هم داسې طریقه کوي نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ